حاجي صاحب خدای مو راوله خدای مې دې په ښه درولې پهلوانه کاته ښه یې شکر دې جوړ ورغې ته څنګه ښه یې هغه ما ته وویل چې خدای دې راوله ستړي مې هلته کرار کښېنه ما هم ورته وویل چې خدای دې راوله څنګه یې محترمه ښه شکر دې تا څه هم ښایست جوړ راغی څو وارې راغلی یم زه خپله څو واره ورته رالم ته څنګه یې پهلوانه کا ښه یې زه خپله څو واره راغلی دلته دغه جسا پیسه داره دی نه پیسې پیدا کړي دي داسې ګوړی چپ کښېنم او دی باس مجلس سره کوو څه لېږي دی ښه خدای دې راوله خدای مې دې په ښه درولې ته څنګه ښه یې او وروره خبرې ته مې پرېږده چې زه راجي صاحب ته څه وایم ریښې مې پیغام نو څو وارې راغلی یم حاجي صاحب څو واره ته اوس ګوړی خو مې پرېږده د خبرو ته خو د خبرو خود ولې نه راځئ د خیر ها ما ویل حاجي صاحب ما دلته زما مځکه خو تا لیدلې ده خود مې لیدلې ده او وروره خو پرېمېږده زه ده سره ګاډیم ریښې مې زه دونه درسه لرې یم پیغامه نو دا مځکه باندې مال یو سرای جوړوم جوړ یې کړه مال جوړ دې کوه و خود مشکل نه لري جوړ وي کوسرای مشکل نه لري هغه دی زه په ټکه در څخه نیسم باره به درسم ځای مای به سره وګورم دغه بیا که متراج به وکړو انجینر به درولم د دې ما اوته تقریبا نه یا لس سرای مې جوړ کړي دي پر هغه سره یو به جمبره وګرځوم خود یې جوړ که پهلوانه که ولې نه جوړه په موږ یې جوړه که نور اشپزان ورته راولې ها وروره ته ولې ناکده خپل مغزه خرابه زه اشپزان څه کوم زما بنایان په کار دي یو ښایسته نقشه مې په کار ده چې په دې سرای کې کار راته وکړي یو ښه نغمې نقشه راواچي ته د کومې خوا دې راوالې ده ته اوس د کومې خوا ګاډې چې خوله ده یو خوا او بلې خوا ته سره غورځه بخښه دې حاجي صاحب ستا خوا به در نسي یا حاجي صاحب خدای دې وبخښي هېڅ مشکل نه لري وروره داسې تیز دماغه خلک خو باید دي او بخښه دې دی ستا سره راغلی دی یا دی زما سره نه دی دی به ستا ملګری یا وروره زما سره نه دی ګورې دغه دی تاسو خوا مه بدوئ زه نه د ناوې د خوا یم نه د زوم د خوا یم زه په ورا راغلی یم نو چې وروره نه د ناوې د خوا او نه د زوم د خوا بس یو دوه د وبې خو مړي دي خدای وبخښي ستا د دماغي توازن یو نیک سره برابر دی څه وایه پهلوانه که زما دماغ دونه تیز دی په کور کې ما ته په جټ برکه وایي داسې د جټ رقم دماغ مې دی دا د اساس په کار کې ما یو څه دغه وکړله مداخله زه په ډېرو کارو پوهېږم ته دغه راته ووایه ته رالې د کومې خوا څنګه رالې هلته څنګه زموږ بس پر پښو رالم پر پښو رالم پر دا خپلو پښو باندې را شکر خدای پاک پښې را کړي دي پر پښو رالم بلا دغه سته سره کښېناستم یې ګوړې مجلس سره وکړم ته چې مثلا ښه په کلي کې وایي دنیاداره او دی چې دی پهلوانه کا خو بیا ښه نقشې اچي ګوره وروره ته زما او نصیحت واوره هر ځای چې کښېنې دا د بانډار نزاکت مراعت که چې یو دوه کاسه په خبرو باندې سره اخته یې لکه د شلومبو مچ په مابینځ کې مور لېږه د خبرو دا ته څه معنا لري ساری څه زه دی سره ګاډي په مجلس مو سره هم نو سره خلاص د هغه ته په مابینځ کې راولېږه څه معنا لري دا ولې داسې کوې څه در پېښه ده وروره یو خو ښه درته وایي ستا اوس اعصاب خراب بلې و ښه جوړې په خیر صحت ښه دی دغه دلته دغه سره یم و بېغمه نو دلته د دوه حاجي صاحبان ناست دوی سره مجلس کوم والله که بله کم دی وروره نو که کرار خبرې کوم او دی سره ګاډي و ښه حاجي صاحب نو ما درته ویله ما دغه څه انتي نو دغه مځکه مې ده په دغه مځکه درځم جوړه کړې مو وایي څنګه دې لکه مو یې په نقشه سره خلاصېږي یا په نقشه ولې ګوړی چپ کښې ته اوس یې زما انجینر یې زما کاریګر یې څوک یې چا دلته راپرېښودې څنګه رالې خدای مهربانه دی وخت به ته زما کاریګر سې ته به زه به ستا سرخیل یم دی به اشپز سي دی اشپز یې په کار و لیونی ستاسو اعصاب خراب دي څه بلا یې زه به مزدور یم دا به اشپز یې زه خان سړی یم ما اتلس شل سرای د دې جوړ کړي دي غټ ټیکهدار یم ته ما ته داسې خبرې کوې پورته ولاړ شه چیرې ولاړ سم دغسې ولاړ شه چې پر هغه دی پر هغه ولاړ شه دا ولې که دا حساب یې را پوچ کړلی او وروره ولاړ شه بالا مې دا دماغ مه را خرابوه نور مې پر دماغ کې دا شان سره دورې کېږي ډوډۍ چا کړې ده ګوره ډوډۍ ما کړې ده ستا څکه ولاکه په اوس دا ګوره دا څنګه ټینګ دی ولاړ شه چیرې ورته څه خبره ده ورته شه زه د خیره ولاړ شه ځئ نو ولاړ شه خو دم دی په چای ولاړ شه لیونی بلا تس نه ځئ تس نه ځئ څه ولاړ شه تس نه ځئ نو ما بوټونه کښېږده راځئ بوټونه مو راوړه راځئ بوټونه راوړه بوټونه یې راوړه بوټونه راوړه بوټونه یوړه اصل لیونی شی دی راځه پسې ورسه وروره خو اوس چې په پښو کې درځه
هیواد مو پر څهره مسکا خپروي.